سخرګنۍ د غلا په تور امیدوار انګور سخته وهلې. د روزمره داسې تازه او جالبه مطالبو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. په پاکستان کې هغه انګور چې د میاشتو امیدواره وه، سخرګنۍ پرې د غلا تور لګولی دی او سخته یې وهلې ده. د نوښار په شاکوټ سیمه کې د 7 میاشتو امیدواره نجلۍ باندې سخرګنۍ د غلا تور لګولی دی او بیا یې وهلې ده. د ښځې خاوند په دوبۍ کې دی. یا د نجلۍ وایي چې د خاوند په نشتون کې پرې لیور او سخر د 500,000 روپیو د غلا تور ولګاوه او بیا یې له هغې سره تاوتریخوالی وکړ. هغه وایي 2 ورځې له دوی څخه په تشناب کې پټه وه. دغه نجلۍ همداراز په خپل لیور باندې د غیر اخلاقۍ تور هم پورې کړی دی. هغه وایي چې سخرګنۍ یې د ځایي پولیسو مشر سره لاس یو کړی دی او هغه یې حوزې ته هم بیولې وه چې هلته ورسره پولیسو هم تاوتریخوالی کړی دی تر څو دا هر څه پټ کړي. د مردان پولیسو مشر شیر اکبر خان بیا رسنیو ته ویلي دي چې دا پیښه د اختر په ورځو کې پیښه شوې ده او نجلۍ اوس د خپل مور او پلار په کور کې خوندي ده. هغه همداراز زیاته کړې ده چې د دې پیښې د څېړلو لپاره یې یوه کمیټه ټاکلې ده تر څو حقیقت معلوم کړي چې د قانون سره سم ګامونه پورته شي.